سالنګ کې د برېښنا د ستنو نړونکی د عبدالله ټاکنیز کمپاینر وو. د تیرې چهارشنبې په شپه د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د اړوند سیمه کې د شپې 2 بجې د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو د وارداتي برېښنا 2 ستنې په بمونو والېزول شوې. له پیښې 2 ورځې وروسته د ملي امنیت ځواکونو د سیمې د خلکو په مرسته هغه کسان ونیول چې د برېښنا ستنې په مین الوزولې وي. د نیول شوي 4 کسیزې ډلې مشر د دلاغا په نوم یو کس دی چې سالنګ په ماماتي مشهور دی. یو شمېر سیمایي سرچینې وایي چې ماماتي سالنګ ولسوالۍ کې د عبدالله رسمي کمپاینر وو او کلونه کېږي چې په ننګه یې په پروان ولایت کې غونډې نیسي. ماماتي ملي امنیت ته په خپلو خبرو کې اعتراف کړی دی چې د برېښنا شرکت ورته د باج نه ورکړې له امله د په خپلو لاسونو 2 ځلې سالنګ کې د برق پایه نصبي ونړوله، خو په درېیم ځل چې پیسې وغوښتې ورنه کړل شوې نو د خپلو همکارانو په واسطه یې مین ترې لاندې کړ او په بل مخ یې چپه کړه. د مامتي بل ملګری فدا محمد نومیږي چې هغه هم د عبدالله رسمي کمپاینر وو. هغه وایي چې مامتي مونږ وهڅولو چې باید د برېښنا ستنې لاندې منځ ځای پر ځای کړو. د مامتي بل ملګری چې ویان یې بلل کېږي محمد شفیع نومیږي. نوموړی وایي چې زه هم د مامتي په هڅو اړ شوم چې د برېښنا پایه ونړوم او ماین ترې لاندې کړم. مامتي په خپله فیسبوک پاڼه هم ثبات او همبالنې ټیم ته خورا کمپاین کړی دی او په هر ځل په پوسټ کې لیکلی دی چې عبدالله د هیواد رئیس جمهور دی. د سالنګ د برېښنا د ستنو د نړېدو وروسته د فراه پخوانی والي او د عبدالله د ټیم مخکښ غړی بصیر سالنګي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی. هغه کسان چې دغه پایه یې الوزولې ده حساب به ورسره وشي، خو د سالنګ همدا پوسټ بیا سالنګ کې د عبدالله کمپاینر مامتي په خپل وال شیر کړی دی. تر دې وړاندې هم ځینې راپورونه خپاره شوي وو چې د عبدالله د ټاکنیز ټیم زیاتره ملګري چې جنګ سالاران دي د برېښنا له درکه د برېښنا شرکت څخه میلیونونه افغانۍ پوروړي دي چې تر اوسه یې نه دي ورکړي.